افغانستان په شمالي کوریا بدلیدونکی دی. طالب وزیر وایي د نظام تخریبونکي واجب القتل دي. دا چې نورې څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د نظام تخریبونکو ته د نظام احمد ندیم خبرداری وایي واجب القتل دي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست نظام احمد ندیم له مخالفینو غواړي چې د نظام پر وړاندې له مخالفته لاس واخلي. نوموړی چې په کندهار کې د افتاء او قضا په فراغت غونډه کې خبرې کولې ګواښ کړ چې د هر ډول مخالفت پر وړاندې مقابلې ته چمتو دي او د نظام تخریبونکي به وځپل شي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست نظام احمد ندیم وایي تاسې د خپلې سرټمبګۍ ته مخه کوئ. د پردیو په دسیسو باندې د افغانستان ملت ته مشکلات جوړوي. بیا مو انشاءالله موږ مقابلې ته هم آماده یو او ځپلو ته مو هم آماده یو. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست همداراز زیاتوي له خلکو وغوښتل چې د نظام ترڅنګ ودرېږي او همداراز خبرداری ورکړ چې د اوسني نظام هر ډول تخریبونکي واجب القتل دي. ښاغلی ندیم زیاتوي د نظام تخریبونکي که په ژبه باندې وي که په قلم باندې که عملي تخریب کوي دا ټول هغه خلک دي چې بغات بلل کیږي او واجب القتل بلل کیږي. افغانان بیا وایي طالبان له خلکو د خبرو ازادي اخیستې رسنیو کې څه چې ان فیسبوک او ټویټر کې هم پر دوی نیوکه نشي کولی او که وکړي نو لکه پاکستان او شمالي کوریایي مړی او ژوندی ورکیږي. یاده دې وي چې شیخ نظام احمد ندیم ملا هیبت الله ته نږدې کس دی او ټول امرونه له همغه څخه اخلي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.